که رمضان المبارک کې ته د قرآن تلاوت کې یا صدقې ورکې یا منځونه کې یا روجې نیسي خو حج پکې کولی شي نه حج پکې نشي کولی دا هغه ورځې شپې دي چې په دې کې دا ټول عبادتونه یو ځای کېږي الصلات منځونه په دې کې کېږي الصدقه صدقې په دې میاشت کې ورکولی کېږي په دې میاشت کې نه د دې میاشتې په اولنۍ عشره کې دغه شانتي الصيام روجې په دې کې نیولې کېږي والحج والعمره حج او عمرې په دې میاشتې په اولنۍ عشره کې ادا کېږي په نورو میاشتو کې یا په نورو عشرو کې دا ټول عبادتونه نشي یو ځای کېدلی نو وایي د دې وجې نه چې په دې میاشتې د اولنۍ لسو ورځو شپو کې دا ټول عبادتونه یو ځای کېږي نو ځکه شریعت فضیلت بیان کړی بل د دې عشرې یو فضیلت دا دی چې په دې کې یو ورځ داسې ده چې هغې ته یوم العرفه ویلی کېږي د ذوالحجې په دې اولنۍ عشره کې بلکې په نهمه ذوالحجه باندې یوم العرفه راځي د دې عرفې فضیلت په حدیثو کې داسې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې ولاړو او یو صحابي ته وویلي چې دا خلک راجمع که چې دا خلک راجمع شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ای خلکو ما ته جبریل راغلی او ما ته د الله د طرف نه دا پیغام راوړی چې د دې اهل عرفات والاو ته په عرفه باندې چې څوک ولاړ دي عرفات په میدان کې د ټولو خلکو ته ما بخنه کړې ده د ټولو مې ګناهونه بخلي په یوم العرفه په نهمه ذوالحجه الله سبحانه وتعالی خپل بندگان ډیر بندگان د اور نه آزادوي دا په کومه ورځو کې راځي دا د ذوالحجې په اولنۍ عشره کې راځي نو دا د دې ورځې فضیلت دی کنه دغه شانتې په دې ورځو کې اولنۍ عشره کې یوم النحر عید الاضحی راځي چې د هغې بعضې احکام او مسایل به انشاءالله الرحمن را روانه خطبه کې بیانوو